سولن تازه وروستي خبرونه دا چې دا مهم خبرونه څه دي دا کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مرګ چپلاویو له لوري په مذاکراتو کې د وروستي پرمختګ هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې اوس د دواړه غاړې په سراسري اوربند هم هوکړه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خپره کړې خبرپاڼې کې ویلي چې امریکا د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مذاکراتو کې د لا ډېر پرمختګ غوښتونکي دي او تمه لري چې دواړه لوري ژر تر ژره پر دایمي اوربند او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړې ته ورسیږي. دوهم خبر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له پلاویو سره لیدنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دواړه لوریو د افغانانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ د پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور نوملړ څخه د دې ډلې د مشرانو پر لرې کېدو بحث کړی دی. بل خبر د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د خبرو دواړو لوري دی د جګړې د درولو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. پخوانی ولسمشر کرزي په یو خپور کړي پیغام کې د افغان حکومت او طالب مرګ چپلاویو ترمنځ د کړنلارې پر سر د هوکړې د هرکلي ترڅنګ ویلي دي چې دواړه لوري باید په خبرو کې د لا ډېر پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره جګړه ودروي. څلورم خبر د پاکستان پخوانی لومړی وزیر ظفر الله خان جمالي د 80 کلونو په عمر د راولپنډۍ په یو پوځي روغتون کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړه. پنځم خبر د امریکا د پوځ لوی درسیز مارک میلی وایي چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت له نږدې څاري او زیاتوي که د جګړې شدت دوام پیدا کړي امریکا حاضره ده چې سرتیري له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. شپږم خبر د مالیې وزارت وايي اسیا پراختیایي بانک د کرونا له دویمې څپې سره د مبارزې په موخه تازه له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو په اندازه د مرستې کولو اعلان کړی دی. اووم خبر د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دي زما د وطن لوی افغانستان بیرغ راپانده وساتي او د دې هیواد خپلواکۍ ته د بشپړ درناوی وکړي. اتم خبر پخوانی سناتور او د پښتونخوا سیاسي فعال افراسیاب خټک د پاکستان حکومت د پښتنو پر وړاندې د استعماري پالیسۍ پر کارولو تورنوي او وایي چې د دغه هیواد پوځ او استخبارات د همدې پالیسۍ پر بنسټ په قبایلي سیمو کې خلک روزي، وژني او زنداني کوي. او نن په افغانستان کې د یو شریف انسان لمړینې یو کال تیر شو. ډاکټر تتسونا کامورا چې په کاکامورات مشهور وو او د پی ایم اس په نوم د یوې جاپاني خیریه موسسې رئیس وو پوره یو کال وړاندې په جلال آباد ښار کې له خپلو 3 ساتونکو سره یو ځای د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. افغان دولت دغه جاپاني ډاکټر خدمتونو ته د درنښت په هدف نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی وو. کاکامورات پر بشردوستانه مرستو سربیره په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو خړوبولو او دغه راز د اوبو کانالونو جوړولو په برخه کې هم بنسټیز کارونه کړي دي او د افغانانو لپاره یې نه هېرېدونکې هلې ځلې کړي دي. او اخیری خبر هم دا چې د ناټو سازمان عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په قطر کې د سولې د خبرو له پرمختګونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د بشپړ اوربند لپاره یو دمه بخونکی ګام دی. بل لور ته بیا د ناټو ملکي سفیر پرون ارګ ته تللی او هلته یې افغان ولسمشر ته د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مبارکۍ ویلي او همداراز دواړو لورو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو سازمان د دوامدار ملاتړ په برخه کې خبرې کړي دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا سولن تازه او مهم خبرونه مو تر اخره ولیدل. که د دې خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ او همداسې د مهمو تازه خبرونو څخه زر خبر شئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخونکي خدای مو سپارم.